خفه یې د ژوند نه ناامیده شوی یې مشکلاتو او مصیبتونو راګیر کړی او ته فکر کړی چې نور باید په دې دنیا کې ژوند ونه کړی همداسې ده که نه خو ته غوږ شه چې زه څه وایم پوهېږې هیڅ مصیبت به انسان ته ونه رسېږي چې په هغې کې د الله جل جلاله رضا نه وي داسې مصیبت به په دنیا کې نه وي چې پکې د الله رضا نه وي او هغه د بیا وروسته د هغې نه بنده ته ونه رسېږي هر مصیبت چې بنده ته رسېږي د الله متعال پکې رضا ده اوس ته ماته ووایه چې آیا الله د تا دښمن ده که دوست ده که نه بیا ولې ناامیده یې ولې خفه یې ولې د ژوند نه دومره سر ټکوي پوهېږې مخکې د دې نه چې مځکه او اسمان پیدا شي 50,000 کاله مخکې د هغې نه الله جل جلاله د هر څه سرنوشت لیکلی دی چې دا بنده به څه کېږي هر شی چې په د دنیا کې ګورې مطمئنه اوسه چې وروسته د هرې سختۍ نه اساني شته فإن مع العسر یسرا